زلمای خلیلزاد وایي امریکا طالبانو ته د خبرو لپاره دوه شرطونه ایښي امریکا طالبانو ته د خبرو لپاره دوه شرطونه ایښي د افغان سولې لپاره د امریکا متحده ایالاتو پخوانی استازي زلمی خلیلزاد ویلي چې طالبان اوس واک ته رسېدلي خو د ځینو توندلارو عناصرو په برمته کې دي. هغه زیاته کړې طالبان یووالی ښیي ځکه یو بل سره جګړه نه غواړي خو ترمنځ یې څرګند اختلافات لیدل کېږي. خلیلزاد په خپله تزمرکه کې ویلي طالبان چې څو د یوه ټولشموله دولت او ټولنې طرف ته حرکت ونه کړي تر هغې به په کور دننه او بهر مقبولیت او مشروعیت ونه مومي او نړیوال بندیزونه به ترې لرې نه شي. د افغان سولې لپاره د امریکا دغه پخوانی استازی وایي امریکا طالبانو ته د خبرو پیلېدو لپاره دوه شرطونه ایښي چې یو یې د امریکایي بندي مارک پریرکس خوشي کول او دویم د نجونو لپاره ښوونځي پرانیستل دي. مارکس پریرکس د امریکا د سمندري ځواکونو متقاعد انجینر د یو افغانستان کې د یوه ملکي قراردادي په توګه کار کوي چې په 2008 کال کې لا درکه شو. په ورته وخت کې د امریکا بهرنیو چارو وزارت ویاند نید پرایس به ویلي چې دغه دواړه موارد لومړیتوبونه دي او دا به د طالبانو او امریکا اړیکو د نه پرمختګ لامل شي. د طالبانو له لوري د نجونو او ښځو د کار او زده کړو بندیز په پراخه کچه نړیوال غبرګونونه راپارولي دي. په همدې لړ کې د ملګرو ملتونو یو لوړپوړي پلاوي هم د سهشنبې په ورځ کابل ته راغلی چې له طالب چارواکو سره کتنې وکړې.